ګران لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ستړي مشي دوستانو، خبره به کوو د ټي10 لیګ 2019 دوستانو د 2019 کوم لیګ چې سٹارټ کیږي، یعنی کوم لیګ چې شروع کیږي دا سیزن 3 دی، یعنی دا دریم سیزن دی او دویم سیزن هم خلاص شوی دی. نو دوستانو په ټي10 لیګ کې چې دا هغه 10 اورونه وي او په دې کې د نړۍ د هر لوبغاړی پکې موجود وي، یعنی د هر لوبډلې نه پکې یو لوبغاړی موجود وي. خو دوستانو خبره به موږ کوو د 2019 لیګ چې کوم افغان لوبغاړي پکې شامل دي، یعنی 10 افغان لوبغاړي په دې کې شامل دي، یعنی په ډرافت کې شامل دي. هغه موږ تاسو ته وایو. خو دوستانو د هغې نه مخکې راځو چې دا کله شروع کیږي او کله به ختمیږي. دوستانو ټي10 لیګ چې دا هغه په 14 نومبر 2019 کې شروع کیږي او په 28 نومبر 2019 کې دا بیا ختمیږي. دوستانو دا د 14 ورځو لوبه ده او د 10 اورونو لوبه وي. دوستانو په دې کې 10 افغان لوبغاړي هم شامل دي چې په هغې کې لومړی چې دا هغه راشد خان دی، محمد نبی، مجیب الرحمن، حمید حسن، اصغر افغان، شفیق الله شفاق او دوستانو په دې کې چې دا شهزاد محمدي هم شامل دی. شهزاد محمدي تاسو دوستانو پیږي چې هغه د کرکټ څخه بند شوی دی، یو کال بندیز پې لګېدلی دی، خو په ټي10 لیګ کې به دا لوبیږي. همداسې دوستانو نجیب زدران، دولت زدران، شفیق زدران، قیس احمد، ظاهر خان او همداسې وقار سلام خیل دوستانو پکې شامل دي. کریم جنت پکې دی، ګلبدین نایب دی، همداسې درویش رسولی، ضیا شریفی، رحمان الله ګربز او حضرت الله زازی. دوستانو دغه 10 هغه افغان لوبغاړي دي چې دوی به ټي10 لیګ 2019 کې شامل وي. نو دوستانو ستاسو په نظر په دې کې به کوم یو واخیستل شي، کوم یو به ټي10 لیګ کې ولوبیږي؟ دوستانو لاندې په کمنټ کې را سره د هغې نوم شریک کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.